بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن دا وایو څنګه خپل اکسس پوینټ یا د خپل وای فای پاسورډ تغیر کو. نو هغې لپاره به دلته تاسې راسئ، دلته خپل وای فای به پیدا کړئ چې له کوم وای فای سره تاسو کنیکټ یئ. په دې باندې به کلیک کړو دلته، یا داسې بله طریقه ورته وکړم چې ټولو کمپیوټرو کې یو شی راسته دلته به وینډوز او آر به فشار ورکوئ، NCPA.cpl. نو دلته به دې برخې ته راسئ، وای فای برخې ته، او دلته به راسئ ډیټیل ته. نو تاسې دلته وګورئ چې IP ډیفالټ ګیټوې. نو دلته چې هر شي تاسو ته لیکل سوي وو نو دا به خپل براوزر کې ولیکئ. چې دلته ما ته لیکل سوي 192.1.1 یا هم د که چیرې غواړئ موبایل له لارې دا تغیر کوئ، نو موبایل کې ستاسو تغیر کوئ، خپل وای فای باندې به کلیک کوئ، نو هلته به هم ډیفالټ ګیټ وي یا هم مدیریت راوتر وي، نو هغې باندې به کلیک کوئ. نو دواړه یوه طریقه ده چې کمپیوټر کې به دا کوئ، موبایل کې به دا رقم کوئ. نو زه راځم دلته به ولیکم همغه IP به زه ولیکم 192.168.1. دې ته به صبر سو. ښه، زه به دې نه ووځم. ښه، تاسو ته به دا رقم صفحه راځي. نو دا صفحه چې راغله دا خو به دواړه خالي، دلته به تاسې خپل رمز ورکوئ. نو تاسې که خپل وای فای ته تغیرات نه راوستي، دلته به هم اډمین ولیکئ او دلته به هم اډمین ولیکئ. لاګین باندې به کلیک کړئ، هغه به راسي. خو اوس ما خپل پاسورډ تغیر کړی دی، زه به دا خپل پاسورډ ولیکم پکې. نو تاسې به دلته هم اډمین ولیکئ او دلته به هم اډمین. لاګین ته به راسئ. ښه، دا به زه نوې صفحه کې خلاص کړم ځکه چې ما مخکې پاسورډ ورکړی و. نو زه به راسم له سره او ولیکم 192.1.1. ښه، نو دلته به تاسې هم اډمین ولیکئ او دلته به هم اډمین ولیکئ. نو زه به ولیکم خپل رمز او انټر به یې کړم. نو موبایل کې هم همدغه طریقه ده چې مدیریت د راوټر وای فای باندې چې کلیک کړئ شي، نو تاسو ته به مدیریت د راوټر کې به دا رقم یو IP همغه به خپل براوزر کې ولیکئ، یا کلیک هم پرې وکړئ ډایرکټ تاسو دلته راولي. نو دلته ما ته د خپل وای فای هغه ټول معلومات راکوي سټیټیوس کې داسې. نو زه دلته راځم انټرفیس سیټ اپ ته او دلته راځم وایرلیس ته. نو دې برخې ته چې راغللی، نو دلته به داسې وکړو چې دلته به تاسې خپل SSID پیدا کړئ. نو ګورئ SSID د خپل تاسو د نیټورک ID ده. نو دلته ګورئ ما د وای فای نوم ده TP. نو دلته کولی شئ خپل وای فای نوم هم تغیر کړئ، او دلته کولی شئ تاسې خپل پاسورډ هم تغیر کړئ. پری شیرټ کی لکه ما د وای فای پاسورډ دا شی ده. نو کولی شئ تاسې هم دا چینج کړئ. کله چې دا تغیر کوو دلته به سیو باندې به کلیک کړئ، هر تغیرات هم چې راوستل سیو باندې به کلیک کړئ، نو تاسو ته به دا وای فای پاسورډ تغیر شي.